یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. د ملګري میوند شینواري د فیسبوک پروال لولو چې ډاکټر غلام سرور زهیر د کاظم خان شیدا د 2 بیتونو تشریح غوښتې او د شینواري په خبره احسان الله درمل خورا ښکلې او منطقي تشریح کړې. درمل د دې بیتونو تشریح څنګه کړې؟ له کومې تیورۍ څخه یې ګټه اخیستې؟ د دې دواړو پوښتنو ځواب ته به وروسته راشم، خو اوس غواړم په همدې مورد ځینې خبرې وکړم. موږ لا هم چې له کوم شعر سره مخامخېږو، پوښتنه مو دا وي چې دا شعر څه معنا؟ په بله وینا موږ لا هم د ادبیاتو په بحث کې د دې پوښتنې په پړاو کې یو. ادبیات څه معنا؟ کله د یو قدم هم وړاندې تللی یو، هغه پوښتنه دا ده: ادبیات څه دي؟ دا 2 پوښتنې اساسي دي او کله به هم خپل ارزښت له لاسه ورنه کړي، خو د ادبیاتو په بحث کې یو شمېر نورې پوښتنې هم مطرح شوي. دا شعر چاته څه معنا ورکوي؟ دا شعر ولې دا معنا ورکوي؟ څوک غواړي دا معنا ځینې واخلي او د څه لپاره؟ دا پوښتنې له هغه وروسته رامنځته شوې چې په 20مه پېړۍ کې یو زیات شمېر تیورۍ ادب ته راننوتې. فورمولیزم، سټرکچرالېزم، پوسټ سټرکچرالېزم، دیکنسټرکشن، فیمینیزم، کالونیل، پوسټ کالونیل، فنامنالوژي او دا لیست پسې اوږد دی. په همدې خاطر هانس برټن لیکي: کله چې یو متن تعبیروو، همیشه یې له یوې تیوریکي لیدلوري تعبیروو، که پرې خبر وو او که نه. په دې لیکنه کې به د ادبیاتو اړوند 2مه پوښتنه: ادبیات څه دي؟ لږ وسپړو. څه شی ادبیات له غیر ادبیاتو بیلوي؟ ولې د بیولوژي، فزیک، کیمیا، تاریخ او جغرافیې اثار ادبیات نه بلل کیږي؟ زموږ د ادب پوهنې او د ادب تیوري په اثارو کې د دې پوښتنې ځواب داسې کیږي: ادبیات هغه لیکلي او نالیکلي اثار دي چې هنري ارزښت ولري. دا تعریف به خپلې ښېګڼې لري، خو زه یې غواړم یوې ستونزې ته اشاره وکړم. په دې تعریف کې یو مجهول په بل مجهول را پیژندل کیږي. موږ که ادبیات نه پیژنو، هنر هم ډېر نه پیژنو. د هنر په باب له لټون وروسته د استاد حبیب الله جاج پښتونزوی له لیکنې سره مخامخ شوم چې په ټول افغان سایټ کې نشر شوی او د هنر په باب د ویلیام موریس په حواله لیکي چې د هغه په عقیده هنر د غږونو، کلمو، رنګونو، شکلونو، حرکاتو یا نورو عناصرو یو داسې شعوري تولید او منطقي ترتیب دی چې د انسان د ښکلا پر اساس مثبته یا مطلوبه اغیزه وکړي. که د هنر په باب دغه خبره په پام کې ونیسو، زموږ د ادبیاتو تعریف داسې کیږي: هغه لیکلي او نالیکلي اثار چې د عناصرو تولید یې شعوري وي او منطقي ترتیب ولري او د انسان د ښکلا په اساس مثبت اغیزه وکړي. مثلا تاسې د ګل پاچا الفت صاحب دا لیکنه وګورئ او په دې کې یوازې یو هنر ته توجه وکړئ: د داسې ترکیبونو راوړل چې په لفظي لحاظ هماهنګي لري، یا یې لومړي غږونه ورته دي یا د منځ او یا هم په یو بل ډول مشابهت لري.
تاسې کړی شئ دا تر پای وګورئ او تر ما لا ډېر دقت وکړئ او ممکن لا ډېر او ښه شباهتونه پیدا کړئ. یا د الفت صاحب په نثر کې معنوي شباهتونه وګورئ. عواطف ماشومانو سره ورته کول او زور او قوت له لویانو سره، او حسن تعلیل دا چې عواطف وروسته پیدا شوي دي. د دې خبرې د لا ښه پخلي لپاره یې د فرعون او موسی مثال راوړی. آیا ادبیات همدغه دي؟ له الفاظو سره لوبې کول، داسې الفاظ یو تر بله راوړل چې هماهنګي ولري او د چا په غوږونو ښه ولګېږي او داسې معنوي تړاو پیدا کول چې زموږ ذهن یې لږ تر لږه د یوې شیبې لپاره ومني. شاید زموږ له مخکني تعریفه همدا هدف وي. د دې لیکنې عناصر شعوراً داسې منطقي ترتیب شوي چې زموږ د ښکلا پر احساس اغیزه کوي. مګر دا کار په ورځنۍ محاوره کې نه کیږي. موږ هره ورځ نه وایو چې په اوسنۍ زمانه کې یا زور چلیږي یا زر. زور او زر لکه د الفت صاحب په نثر کې لفظي شباهت لري. په دې ډول د ادبیاتو او روزمره خبرو اترو ترمنځ تفاوت څه دی؟ مونږ او تاسې په دې هم پوهیږو چې په خلکو کې داسې جرګمار او خبریال کسان شته چې خبرې په زور او زیر کوي او مجلسونه پرې ګرم وي. آیا دا خلک بیا ادیبان دي؟ که له هنره مراد دا وي چې لیکنې مثلا لنډې کیسې، ناول او رومان دی پیل، منځ او پای ولري او په مناسب الفاظو لیکل شوي وي، د لیکوالۍ اصول پکې مراعات شوي وي. آیا تاریخي لیکنې یا نورې څیړنیزې لیکنې دا ځانګړنې نه لري؟ بیا نو د ادبیاتو او غیر ادبیاتو ترمنځ توپیر په څه کیږي؟ د هنر د لفظ یو بل ممکن تعبیر تخلیق دی. په بله وینا د تخیل په مرسته یو نوی انځور یا کیسه رامنځته کول. که اوس مخکني تعریف کې ګوتې ووهو، داسې کیږي ادبیات هغه لیکلي او نالیکلي اثار دي چې د تخیل په مرسته رامنځته شوي وي یا تخیل ولري. تخیل یو بل مجهول دی. درمل په شعرستان کې تخیل په دوه ډوله بللی دی. یو هغه چې سترګې پټې کړو او خپل لیدلي څیزونه او ځایونه په ذهن کې تیر کړو. دویم د خپلو لیدلیو څیزونو او ځایونو له منځه دوه یا ډېر داسې څیزونه چې ظاهراً له یو بله متفاوت وي او لرې دي د یو شباهت له مخې سره ورته کړو او په نتیجه کې داسې څه رامنځته کړو چې نظیر یې په نړۍ کې نه وي، او وایي چې همدا دویم ډول بیا د ادبیاتو ځانګړنه ده. مثلا دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهیږم که تر باغ وتلی ښاخ دی د سرو ګلو. حمید مومند کم اشتباه کړی نه وي د خپلې مینې په نکریزو سورو لاس د سرو ګلو خاخ بولي. په نړۍ کې د ګلو څانګې شته او په نکریزو سره لاسونه، اما د ګلو له خاخه جوړ لاس نشته. دا د تخیل په مرسته رامنځته شو. اوس که موږ دا ډول تخیل د ادبیاتو ځانګړنه وبولو، هغه شعرونه څه کیږي چې دا ډول تخیل پکې نشته؟ مثلا په معاصرو شاعرانو کې امیم جلالزی داسې شاعري ډیره لري چې د لومړي ډول تخیل پکې کارول شوی، یعنی په شعرونو کې داسې انځورونه نشته چې له وړاندې په نړۍ کې نه وي، یا لنډې کیسې او ناولونه چې فکشن بلل کیږي او لومړی ډول تخیل لري. آیا دا ډول شعرونه او لنډې کیسې او ناولونه له ادبیاتو ویستل کیږي؟ یا که دا لومړی ډول تخیل هم د ادبیاتو ځانګړنه وګڼل شي، مثلا هغه څه ولیکل شي چې عملا ترسره شوي نه وي، بیا یونلیکونه، ځان پیښې، اتوبیوګرافي، تاریخي ناولونه او نور ورته ژانرونه له ادبیاتو ویستل کیږي. په شعرستان کې د دا ډول شعرونو بحث هم راغلی چې تخیل نه لري. یا ښه ده چې ووایم لومړی ډول تخیل لري. مثلا د درویش دراني دا بیتونه: زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم، بیلتانه یم داسې حال ته رسولی یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم، ما د یار دغه غوښتنه هم پر ځای کړه، نه یې نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم.
دا بیتونه لکه د کتاب د لیکوال په قول له عاطفې مالامال دي، زړه سواندي مو راپاروي. همدا چې یو څه مونږ خوشحاله کړي، خفه کړي، زړه سواندي، هیجان، غصه، کرکه او نور ورته ذهني حالتونه راکې پیدا کړي عاطفه ده. که تاسې له لرې وینئ چې زوی یا ورور مو له چا سره لاس او ګریوان دی، سوګان واریږي، غبرګون به مو څه وي؟ وار د واره څه کوئ؟ منډه اخلئ او ځان ور رسوئ، دفاع یې کوئ او یا لږ تر لږه له نورو یې خلاصوئ. په داسې یوه صحنه کې موږ د منطقي فکر کولو مهلت نه لرو. انسان چې په لومړیو کې په ځنګلونو کې ژوند کاوه، له دښمن سره خوله په خوله و. په هغه وخت کې چټک غبرګون ته اړتیا وه، یا به خرپ و او یا ترپ. په دې توګه هر هغه څه چې له فکر کولو او منطق پرته ترسره شي عاطفي دي، عاطفي برخورد دی. موږ او تاسې به دا اورېدلي وي چې کله قهر راشي عقل کډه کوي. تاسې سره داسې شوي چې تلویزیون ته ناست یاست او د دوو ناشنا ټیمونو لوبه وي، د کوم ټیم طرفداري کوئ؟ زه خو د هغه ټیم طرفداري کوم او د هغه ټیم په بریا خوشحالیږم چې کمزوری راته ښکاره شي. دا برخورد عاطفي دی. موږ طبیعتا د مظلوم طرفدار یو. اما عاطفه یوازې د ادبیاتو خاصه ده. آیا موږ د ژورنالیزم فیچر راپورونه نه ژړوي؟ آیا د احمدشاه بابا فتوحات یا د غازي وزیر اکبر خان توره په موږ کې د میړانې او ویاړ حس نه راژوندی کوي؟ اوس چې عاطفه او تخیل د ادبیاتو یوازینۍ ځانګړنه نه شوه، له ادبیاتو د باندې هم پیدا کیږي. د ادبیاتو او غیر ادبیاتو تفکیک ستونزمنېږي او ښایي یوه بله حل لاره ورته وسنجول شي. یوه ممکنه حل لاره فورمالستان راکاږي. د دوی په باور ادیبان ژبه په عجیب غریب ډول کاروي او د ورځنۍ او عادي ژبې په وړاندې سازمان شوی خشونت ترسره کوي. مثلا مونږ پلار ته که جرات وکړو او به وایي چې ګرانې راباندې له تا پرته ژوند نشم کړی، په دعاو کې مې یاد ساته. اما داسې کله ورته ویلی شو ځلنده څراغه دنیا ډکه له غباره، بې له تا به پاتې په پیچومه یم په باره، زه به د امسا یم ته هره سره لاره، ما له دعا پرېنږدې چې ورک به شمه پلاره. او که ورته داسې ووایو هم هغه دفتن پوهېږي چې خبره بل څه ده. سړی شی راته وایي. په دغسې حالت کې له منځپانګې څخه توجه ډېره ژبې ته جلبېږي، د ژبې عجیبې او غریبې کارونې ته. په باره ولې له پاتې یم چې فعل دی وروسته راغلی. موږ معمولا جمله په فعل ختموو. په پیچومو څنګه د پاتې یو یم په منځ کې راغلی. په عادي محاوره کې خو داسې نه کیږي. پلاره، لاره، باره او غباره څنګه یو بل ته ورته غږونه لري او ټول د جملو په پای کې راغلي. فعل یا نشته او یا منځ ته وړل شوی. داسې خبرې له خپل افاده کیدونکي مطلب څخه ډېر پام ځان ته رااړوي او د فورمالستانو په باور همدا ادبیات دي. فورمالستان د دې خبرې د لا ښه وضاحت لپاره د هوا مثال راوړي. دوی وایي ورځنۍ او د محاورې ژبه داسې ده لکه هوا. موږ یې هره شیبه تنفس کوو خو پام مو ورته نه اوړي. هره ورځ غږیږو، هره ورځ ژبه کاروو، اما هیڅ توجه ورته نه کړو. که هوا کله غلیظه شي، دود یا کوم بل څه پکې ګډ شي، زموږ ساه اخیستل ګرانیږي او هماغه ده چې د هوا شتون او نه شتون ته متوجه کیږو. دغسې که په لږو خبرو کې ډیر او مختلف مطالب راوړل شي، واحد او کره مفهوم اخیستل ګران شي، یا لږ تر لږه له نورمال او عادي حالات څخه یو اندازه توپیر پیدا کړي، الفاظو ته مو پام ور اوړي او په دې ډول ژبه د خپل حضور اعلام کوي. فورمالیزم ډیره په زړه پورې تیوري ده. دا تیوري به په خپل وخت تشریح کوم، خو اوس د دې تیوري دوو نیمګړتیاوو ته ستاسې پام رااړوم. یو، دا تیوري ټولو ادبیاتو ته د شعر په سترګه ګوري. لنډه کیسه، ناول، رومان، تکل، ادبي ټوټه او نور چې عادي او د محاورې ژبه کاروي د ادبیاتو له چوکاټه نږدې وځي. دویم، د تیر زمانه عادي او غیر ادبي لیکنې چې اوس د ژبې د تحول له وجې له ورځنۍ محاورې سره توپیر لري ادبیات شمیرل کیږي.
په همدې پسې یو بل بحث راپورته شو چې ادبیات هغه خبرې دي چې تکیه یې پر ځان وي، په واقعیت تکیه نه وي. مثلا دا جمله چې پرون په کابل کې واوره ورېده، په کابل کې د واورې په ورېدو تکیه لري. که واوره ورېدلې نه وي جمله دروغ کیږي او بې ارزښته کیږي. لکه زه درته ووایم چې دا ویډیو تر پای وګورئ، که تاسې زما خبره ومنله او ویډیو مو تر پایه وکتله د دې جملې وار ختمیږي. په بله وینا زموږ ورځنۍ خبرې اترې په ورځني واقعاتو پورې تړلي دي او په اصطلاح یو ور مصرفه دي. خو د خوشحال بابا دا بیت وګورئ چې ډېر ډېرې ښکلې مخ ته کتی نشم، دواړه سترګې مزرۍ دي زه یې ډار کړم. اوس که د هغې سترګې مزرۍ یا زمرۍ نه وي هم، چې البته نه دي هم، دا شعر خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. د دې تکیه پر ځان ده، په باندني واقعیت تکیه نه لري. شاید له همدې وجې دا خبره راپورته شوې وي چې ښه شعر ډېر درواغ وي. په همدې تړاو د میرزا عبدالقادر بیدل یو نیم بیت که مې اشتباه نه وي کړی د ژبې پر سر ګرځي، شعر خوب معنی نداره. خو آیا څوک به دا را سره ومني چې د خوشحال بابا دا بیتونه له واقعیت سره سر نه لګوي؟ پس له بنده د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکې ته یا مغولو سره رازم. یا خوشحال بابا چې د پښتنو په اړه څه ویل له واقعیت لري و، یا اوس لوستونکي واقعیتونه ځینې نه مرادوي. اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو، ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کا. هو زرګونه کاله کیږي چې پر ادبیاتو بحث کیږي. افلاطون، ارسطو او ډیرو نورو پرې ځانونه ستړي کړي، خو ادبیاتو ته بشپړ تعریف پیدا نشو. شاید وجه یې د همدا وي چې ادبیات یو اړخ نه لري او ممکن دا یې ښه وجه وي او ډیرو توضیحاتو ته هم مه ورخطا کیږئ. د ادبیاتو په وړاندې زموږ سترګې پرانیزي. د ډیکنسټرکشن په نوم یو بله تیوري ده چې ګوندې د هغې په اړه وانه اورئ، ګنې له ادبیاتو او ژبې به مو زړه تور شي. په هر صورت مخکې له دې چې د لیکنې پای ته نږدې شم، یوه بله نظریه در سره شریکوم. ځینې دې پایلې ته رسېدلي دي او وایي چې مونږ که ووایو چې دا شعر دی او د شعر په ډول یې ووایو، هغه که عادي خبرې هم وي شعر کیږي، او که شعر د عادي خبرو په څیر ووایو له هغه نه عادي خبرې جوړیږي. مثلا که زه وایم محبت اول اسانه په نظر راغی، خو په آخر کې مې نصیب خون جگر راغی. عادي خبرو ته نه ورته کیږي، خو په ناشناس ولولي شعر ځنه جوړیږي. محبت اول اسانه په نظر راغی، آخر کې مې نصیب خون. له دې خبرې سره زه راځم خپلې لومړۍ مسالې ته. احسان الله درمل د شایده شعر څنګه او ولې خورا ښکلی منطقي تشریح کړ. د شلمې پیړۍ په اوایلو کې د فردیناند دی سوسور په نوم یو فرانسوي ژبپوه د سټرکچرالېزم تیوري رامنځته کړه. د پرې ژبه تشریح کوله، خو وروسته نورو پوهانو د فرهنګ او ادبیاتو په تشریح کې هم ځینې ګټه واخیسته. دا یوه پراخه تیوري ده، پرې ځانګړی بحث کوم، خو اوس یې یوې مسلې ته تم کېږم. د سټرکچرالېزم په رڼا کې یوه ژبه دوه اړخه لري، یو لانګ او دوهم پارول یا د فرانسویانو په اصطلاح پغول. لانګ د ژبې ټول سیستم دی، له الف نه تر یا، ټول لغتونه، اصطلاحات، متلونه، ګرامر او نور. پارول یا پغول بیا د دغې ژبې کارونه ده. که لانګ نه وي په پارول څوک نه پوهیږي. که ستاسې پښتو ژبه زده نه وي، په ګرامر، په لغاتو، په نورو هغوی پوه نه وي، زما په خبرو نه پوهېدی. که دا تیوري په ادبیاتو کې تطبیق کړو، د پښتو ادبیاتو له مطالعې پرته تاسې په پښتو شعر نه پوهیږئ، مګر که یو شمېر اوسني شعارونه شعر وبولئ.
که دا خبره بل ډول وکړم، که غواړئ چې د یو شعر په معنا ښه پوه شئ، د شاعر ټوله شاعري مطالعه کړئ، بیا د هغه معاصرین او ورپسې د یوې ژبې یا مشترکو ژبو ټوله شاعري. د آرمل د کاظم خان شایده بیتونه داسې تشریح کوي: دا بیتونه په څه داسې تشریح کړل؟ د هندي سبک د نورو شاعرانو د شعرونو په مرسته. هغه په خپله هم دا خبره کوي او د بیدل او میرزا غالب 2 بیته راوړي. که چا د هندي سبک شاعري نه وي لوستې او په دې پوه نشي چې واښه په خوله کې نیول څه معنا لري، د دې بیتونو په تشریح کې به سرګردانه شي. دا خبره کټ مټ سټرکچرالزم کوي. که غواړئ چې په پرول یو بیت 2 بیتونو یا غزل پوه شئ، اړ یاست چې د هماغې ژبې ګروپ، سبک او مکتب پر لانګ ټوله شاعرۍ مرور ولرئ. شاید همدا وجه وي چې لوی شاعران عامو خلکو ته خوند نه ورکوي. په دې لیکنه کې له دې کتابونو ګټه اخیستل شوې.